پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي کمه ښځه چې 5 واړه وخته مونځ کوي او د رمضان المبارک روژې نیسي او د خاوند تابعداره وي، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه ښځه چې د جنت په کمې دروازې غواړي داخله دي شي. او داسې ښځه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې هغه د خاوند تابعداره وي او 5 واړه وخته مونځ کوي او د رمضان المبارک روژې نیسي وطاعت بعلها او د خاوند تابعداره وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا ښځه چې د جنت په کمې دروازې غواړي داخله دي شي. خو ګوره تابعداره ښځه ښه هسې نه چې خاوند پټیله ووځي او ته پوکروالې او ته هم بس رشکې کسبره شي، یا خاوند پټیله ووځي او ته به دا ګوره وروڼو دې دې قسم ده د اصلاح په طور وایي، د اصلاح په طور باندې د اصلاح په طور ښه مونږ خو چا سره زد نه ده او نه مو داسې نه مې ته داسې لکه دا زمونږ د دې پیشي او الحمدلله دې سره مو د خدای پاک لري، دا دی ته حکم ده چې تاسو به دا بیان کوئ. د الله جل شانه د مبارک حکم چې مونږ ته معلوم وي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه مونږ ته معلومه وي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چا چې کتمان حق کو یو مسئله حق ورته معلومه وه او د بیان نه کا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الجما بلجام من نار، دغه کس ته به الله پاک جل شانه د قیامت په ورځ د اور واګې اچوي. تا ته حق مسله معلومه ده او نه بیانوي. نو وروڼه قرآن شریف کې الله پاک جل شانه ما او تا ته ګورې بیان فرمایلی ده، قسم ده د پیدایش نه واله د پیدایش نه چې زه تو پیدا کیږو او یا پیدا شوي یو او یا به زما او ستا بچي پیدا کیږي او تر قبره پورې او تر جنته پورې او د خدای پاک جل شانه مبارک دیداره پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ملاقاته پورې دا ټول بیان ګورې ما او تا ته قرآن شریف کې شوی ده. نو بیا ولې د دې نه مخ اړوو؟ بیا ولې قرآن شریف پسې نه ځو؟ بیا ولې د قرآن شریف اتباع نه کوو؟ بیا ولې د قرآن شریف باندې ځان نه پویو؟ مسلمانان خو الحمدلله ټول یو، خو دا ما هغه مخکې ویلو جمعې کې ښه یو سړی هغه وی ما ته په دې ملا باندې زمری جوړ کړي چې زه له غوندې بادر ښکارم، خلک رانه ډارېږي. نه نقاش راغو، نقاش کو تاسو خیال وي د میلو کې پستن باندې په لاسونو خلک نمونه لیکي. نه نقاش چې راغو لومبی چې څنګه ایستنه دننه کملا کې نو هغه خو درد کوي. نو دا کس ورته وایي ته څه جوړوې زمري له؟ دا ورته وایي زه وله سر جوړومه. وی سر مه جوړوه. هغه وی ښه چې بیستنه نه کا نو ورته یې څه جوړوې؟ وی غوږ وله جوړوم. دا مه جوړوه. وی ښه چې بیستنه نه کوې څه وله جوړوې؟ ملا وله جوړوم. دا مه جوړوه. چې بیستنه نه کا وی څه جوړوې؟ وی خپه. وی دا مه جوړوې. وروره ما داسې زمری نه ده لیدلی نو چې نه یې سر وي نه ملا وي نه خپه وي. داسې زه خو مسلمان یم خو قرآن کریم راته حکم کوي بیا د هغې بیا مې څه عمل ده؟ بیا د قرآن شریف منم؟ بیا د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک منم که نه منم؟ که ومې منلو نو بیا ګورې مسلمان یم. په خولې زمری پرېږده، په خولې مسلمان نه، حقیقي معنو کې مسلمان یم. چې حقیقي معنو کې مسلمان یم نو بیا به ګورې د خاوند تابعدار وي ښځه ښه. نو کومه ښځه چې تابعداره نه وي دې باندې کومه ښځه چې خاوند ورته ووایي که نه شادي شده سړی وي، دا ټول موږ شادي شده یو که نه، دا ورته د خپل درخواست وکړي او دا ونه مني په دې ټوله شپه لعنت ورېږي.
کومه ښځه ښه د خاوند تابعداره نه وي که نه په دې باندې څه کېږي لعنت وري